د کورنۍ چارو وزارت اړوند د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مهین چې روزګان ته راغلی زیری ورکوي چې ډېر ژر به دغلته د روږدو کسانو درملنې لپاره یو 300 بستریز مرکز فعالیت پیل کړي. وايي د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د ید مرکز لپاره ځای ځانګړی سو چې په فعالیت سره به له 3 څخه تر 6 میاشتو پورې د روږدو کسانو درملنه ترسره کیږي. تقریبا چې موږ اوس وخت دا ځای د 300 محتاجینو ظرفیت لري او په دې کې به ان شاء الله تر 300 محتاجینو پورې راټولیږي او د هغو تداوی به دلته کیږي. نو تر څو چې د دې صحتمند کیږي در 3 میاشتو تر 4 میاشتو تر 6 میاشتو پورې چې د دې صحتمند سو جوړ سو مطمئن سو بیا به د خپل کورو ته زیاته به خپل عادي ژوندۍ مخ ته وړي. د روزګان ځایي مسؤلینو د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس دغه ولایت کې د روږدو کسانو درملنې د یو لوی مرکز د جوړولو هرکلی کوي. وايي تر دې مخکې دغه ولایت کې درملنې یوازې 100 بستریز روغتون فعالیت کوه. د دې کار معنا دا ده چې معتادین څومره دي دا مشکل به په موږ کې حل شي. تاسو وستاج جوړیږي دا الحمدلله د ټول روزګان ورسته دا یو غټ زیری ده. د روزګان ځای اوسیدونکي هم د روږدو کسانو لپاره د درملنې په تازه فعالیدونکي 300 بستریز مرکز خوشحاله دي. وايي د تیر حکومت پر مهال د نشهیي توکو زیاتې کرکیلې او استعمال په لوی شمېر روږدي کسان په میراث پرېښي دي. نو دا زموږ د ولایت لپاره ډېر ښه ګام دی چې دولت واخیستی. موږ ډېر په خوشحالي یو. چې 1500 شمېر ورکړي باید 200 ورکړي چې 200 ورکړي 800 ورکړي 400 شمېر زیات شي نو دغونه به خلک ورسره وساتي. د معلوماتو له مخې تیرو 3 کلونو کې 1,20,000 کسانو درملنه شوې او د مهال د هیواد په 19 مرکزونو کې 20,000 نور تر درملنې لاندې دي.